انا په مور کړو چا سوال خدایا ما ور لور کړو اسلام مثال خدایا مانا په مور کړو چا سوال خدایا ما ور لور کړو اسلام مثال خدایا ما ته راپیخه مسله د درن اے د یوسف اے د بلال خدایا ما ته راپیخه مسله د درن اے د یوسف اے د بلال خدایا مانا چا د خوښې وپوښتلی رنګ ما ورته ویل چې تښتېدلی رنګ او بیرته چې راځم ځواني به تېره وي ستا د لوپټې نه به ویتلی رنګ یار ته انتظار دی چرته کړی دی یار ته انتظار دی چرته کړی دی بیا په سر د دار دی چرته کړی دی او چرته خپل ضمیر ملامت کړی ځان باندې غزار دی چرته کړی دی شیخه له تصبو دې شرمېدلی ښکلي ته انکار دی چرته کړی دی یار ته انتظار دی چرته کړی دی بیا په سر د دار دی چرته کړی دی چرته خپل ضمیر ملامت کړی ځان باندې غزار دی چرته کړی دی شیخه له تصبو دې شرمېدلی ښکلي ته انکار دی چرته کړی دی زما په زغم زما تنها مازیګري ګوا دي زما په زغم زما تنها مازیګري ګوا دي زه د یو ښکلي په واده باندې خپېمانه نه یم او زه به هره ناممکنه لار وهم راځم به زه د یو تلي کس په شانتې بېیمانه نه یم تا ته به لفظونو کې غم سم بیانوي سړی تا پسې خپه نه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تېر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مسکي سلام راګرځوي سړی تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پلي سرات په هم وهي سړی او تا پسې افسوس وي ماتم در پسې فرض دی تا پسې د خوب سره د زخم ګولی خوري سړی او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړلي کي په تندي سړی او بې له تا نه یاره دا زمونږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان دم راځي سړی نه یې جومات له ورکړې نه یې مدرسو له ورکړې د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړې څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینمه د سړیتوب تمغې ټولې مې سړو له ورکړې صرف د خپل ارمان ډولۍ مو پرې راوړې نه ده ګنې موږ خپلې اوږې ډېرې جنازو له ورکړې